حساب کتاب کېږي آدم علیه السلام به ټولو بچو ته ولاړي ښه سخت وخت دی که نه الله به ورته آواز کړي یا آدم قم پاسه آدم پاسه قم عند الميزان تل سره ودرېږه جعلتك حکما بین ذریتک ته مې انصاف دار کړې د بچو په منځ کې ستا مخکې حساب کتاب کوم انصاف تاله در کوم ودرېږه داسې رپېږي به آدم علیه السلام نو چې د دې سړي حساب کتاب وشي نیکۍ به سپکې شي ګناهونه درانه شي اعلان به وشي پلانکېرې دوزخ ته ځي د آدم علیه السلام خو بچي دي که اب حضور پاک ته آواز وکړي یا محمد صلی الله علیه وسلم ستا امتي دوزخ ته روان کړی دی بچې کا نوسې دی که نه د آدم علیه السلام نوسې دی ستا امتي روان کړی دی او یاد وساتئ د کوم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به ولاړ حضور پاک فرمایي چې زما امت سره حساب کتاب کېږي زه به هم ولاړی الله ستا امتي روان کړی دوزخ ته رسول الله مبارک هغه فرشتو ته وایي ودروئ دا سړی هغوی به نه ودروي بیا به آواز وکړي لږ ودروئ د ده یو نیکي ما سره ده هغوی به بیا نه ودروي بیا به آواز وکړي ای فرشتو لږ ودروئ د ده یو نیکي ما سره ده هغوی به ورته ویل ستا قرآن شریف کې نه دي راغلی علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون چې الله ورته څه حکم کوي هغه پوره کوي د خدای د حکم نافرماني نه کوي په چې زړه نه نرمېږي هغه ستا قرآن کې راغلی دي ته الله ته ووایه چې مونږ ته الله ووایي نو درو رسول الله مبارک به الله ته آواز وکړي یا الله زما امتي روان دی دوزخ ته مړه څونه پیغمبر مونږ له غمخوار دی څومره پیغمبر زمونږ دپاره الله ته ژړلی دي څومره پیغمبر زمونږ دپاره خدای ته سلګۍ والی دي د شپه نیمه شپه کې بقي ته تللی دی او د امت دپاره جړاګانې کړي دي لیکن موږ د دغه پیغمبر زړه خوشحاله نه که د هغه زړه په دې خوشحالېږي چې موږ د هغه د سنتو تابعداري وکړو موږ د هغه د سنتو تابعداري ونه کړه هغه زړه په دې خوشحالېږي چې موږ د هغه د دین کار وکړو د هغه دین مخلوق ته ورسو موږ د هغه د دین خدمت ونه کړو د هغه دین مخلوق ته ونه رسو د هغه زړه په دې خوشحالېږي چې څوک زما د دین خدمت کوي دا خلک یې عزت او قدر وکړي موږ چې څوک د پیغمبر د دین خدمت کوي هغې پسې کنځلې کوو تو څنګه د پیغمبر له خوشحاله لدی ولا خوشحاله نکړه لدی ولا خپه رسول الله مبارک با الله ته آواز وکړي یا الله زما یو امتي دوزخ ته روان کړی دی یو نیکي ما سره پاتې ده ډېر واپس کړه چې هغه نیکي وله وتلو الله به فرشتو ته حکم وکړي واپس یې کړي دی به واپس کړي چې واپس یې کړي هغه نیکي هغه حضور پاک به هغه سړي ته وایي ها دا وړه غوندې پرچه واله دا ما سره ستا پاتې ده چې دا دله وتلي وایي دا پوټینې پرچه څه شی دی زما خو بلا ګناهونه دي د پوټینې پرچه څه شی دی اوس به راباندې یو ځل اواز وشو په دې 18,000 قامه کې تقریبا چې دا دوزخ ته بیا به دا آواز کېږي دا پرچه والا چې خدای به خیر وکړي دوباره وله نیکۍ وتلي ګناهونه نیکۍ سپکې دي ګناهونه درانه پوټینې پرچه چې په نیکو کې واچوي نیکۍ درنې شي اعلان به وشي فلانکي د فلانکي زوی د جنت ته ځي څومره لویه خبره دوزخ نه بچو دا سړی به ورمنډه کړي رسول الله مبارک ته څوک یې زه خو دې دغه ما خلاص کړم او دا څه شی و چې دا زما نیکۍ پې درنې شوې وایي زه د دې ونه پېژندم نه وایي زه ستا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم انا محمد صلی الله دا 600 دا پرچه دا هغه درود شریف و چې تا په ما ویلي ما دله ساتلي و نن یې روزې دپاره دومره د برکت شی دی اوس چې به م وایه او که به یې نه وایه نه وایه به که خیر انشاءالله دومره د برکت شی دی درود شریف او ایرونو شیخ عبدالحق الدهلوي رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی مدارج النبوه په هغې کې یو واقع لیکلی ده شیخ عبدالحق دهلوي وایي چې کله الله پاک آدم علیه السلام پیدا کړ ما دله حواله در شیخ عبدالحق دهلوي محدث چې کله الله آدم علیه السلام پیدا کړ نو چې دې اوده که خوب یې پرې راوسته نو د دې ګسې پوښتنې وله بیبي پیدا کړه حوا
نو چې دې کله را بیدار که او د حوا ولیدله د ده په زړه کې ورته خواهش پیدا شو نو د لاس ور وغځو هغې خپلې هغې حوا ته لاس یې ور وغورځو الله وایي ما صبر دوه څیزونه پاتې دي یو نکاح پاتې دی یو مهر پاتې دی بغیر د نکاح نه او بغیر د مهر نه ته دې له لاس نشي وروړې الله نکاح څه ته وایي نکاح یو عقد دی دې له تړم او الله مهر څه ته وایي دې له به څه شی ورکوې الله ما سره څه دي زه وله څه ورکوم دا شیخ عبدالحق دهلوي لیکلی دي ښه وی د دې مهر دا دی چې د آخر زمانې په پیغمبر په محمد صلی الله علیه وسلم اووه کرته درود شریف ووایه د مهر چې دا دی اووې دا اووه کرته درود په رسول الله مبارک د آخر زمانې پیغمبر ستا نو سید راضي به نو دا ستا د دې مهر شو نکاح بدله دوتا امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي په احیاء علوم الدین کې امام غزالی وی حج روانه وی یو سړی را سره ملګری و بس د هغه سړي د درود نه بغیر خوله نه خوځېده هر وخت به درود شریف وي درود شریف وي درود شریف وي وی ما ورته وی چې بیجان ته هر وخت درود شریف وی نور ذکرونه خو هم شته که نه لا اله الا الله بل 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 نو هر وخت درود شریف وی وی د دې برکت ما معلوم کړی د دې برکت څه برکت وی دقسې یو کال حج ته تلم او پلارم را سره او یو ځای کې م دمه وکړه وی چې دمه م وکړه پلار مې ناجوړه شو بیمار شو چې بیمار شو خو پیاده قافلې وې قافلې والا راته څو ورځې تېرې کړې چې ورېږه د دې علاج وشي نو بیا به ځو خو زما پلار زیاتېده او جوړېده نه او قافله دونه نه شوی سارېدی قافلې والا وی چې بهجان موږ خو د نه ځو او ته یې د خپل پلار د بیمارۍ خدمت وکړه تیمارداري وکړه وی قافله لاړه د پلار ته ناست و مزدوري م کوه او پلار له ډوډۍ م راوړه خو پلار مې غریب مې مړ شو وی چې مړ شو ډېر زیات پریشانه شو انتهایی پریشانه چې خدای د سفر کې او د حج سفر له مې پلار روان دی او پلار راته مړ شو دا به څه کېږي واقعي په سفر کې ګرانه وی په پلار مې څادر واچو نږدې کلي ولته ورغلم یو څوک راولم چې دا پلار را سره خښ کړي جنازه پې وکړي دفن وشي کفن وشي غسل وشي وی لاړم کلي والا ته مې وویل چې دقسې زما پلار دی او زه مسافر یم او قافله کې تلم او دلته راته مړ شو مهرباني وکړئ ما سره راشئ چې زما دا پلار ولمبه قبر وکنه او جنازه وغیره وی کې ډېره ښه ته زموږ درپسې درځو وی زه رالم پلار له چې رالم پلار له پر پلار مې څادر اچولی و چې څادر مې تې اوچت که د پلار دا مخ مې په بل شکل بدل شوی بد شکل شکل یې خراب شوی وی چې ما ورته وکتل په ما هیبت راغی بېهوشه شوم چې خدای پاکه دا څه وشو دا خلک به وایي چې د انسان دی که خر دی دا موږ د خر خښولو له راولي که د انسان خښولو له م راولي دا څه وشو وی هغه بېهوشۍ دوران کې یو سړی دی ورسره ملګري دي وی ما ته وی ولې جاړئ خفه مې دقسې پلار را سره روان و حج له او پلار مې ناجوړه شو مړ شو شکل یې بدل شوی په دې پریشانه وی مه پریشانه کېږه وی لاس یې راواغېسته وی زما دې پلار ته چې زه خوب اینمه نو څلور حبشیان دي تک تور شکلونه او شنې سترګې دي او ډنډې دي ورسره او زما دې پلار له راله هغه ډنډې ورته نیسي زما د پلار وی خدای پاکه دا به څه کېږي وی یو سپین خشته جامو سړی راغی او هغه حبشیان ولې دیکه ورکړه چې خوښ ډب ورکړي هغه یې وشړل او زما د پلار په مخ یې لاس راښکه واپس دی خدای خشته ښکلی شکل جوړ د مخکې نه ما ورته ته څوک یې زما پلار خو د هغه ډنډو والا حبشیانو نه م بچ کا تورو نه او دا مخ دی ولا سم که مخ یې خراب و تا پې لاس راښکه وی زه ستا پیغمبر محمد صلی الله ستا د پلار خو ډېر ګناهګار ډېر ګناهګار لږ نه نو بس ګناهګار همدغه سل انجام یې واقعي ګورې وروڼو د خدای نه یریږئ ګورې دنیا کې به د مخ نه بدلېږي خو قبر کې مخونه بدل نه شي ډېر ګران کار نو وی چې دې مړ شو نو بس د خدای پاک دغه سزا ودله وی ده به په ما درود شریف وی
وی نن د ده درود رونه رسېدل. نو ما هغه فرشتې نه تپوس وکړه چېرې یو سړی به و د هغه به درود شریف روزانه راتلل، نن یې درود رانلل. وی هغه راته وی هغه فرشتو چې هغه مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی که څه مدد یې کولی شي؟ مې څه محتاجه دی؟ وی شکل یې بدل شوی. ورالمه نو مې مدد وکړه. نو چې دا سړی راویښ شو پلار ته یې وکتل نو واقعي د پلار شکر یې سم شوی م او د هغه مخکې نه ښکلی شوی م. نو دا په حدیث کې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی. حضور پاک فرمایي د عمار ابن یاسر روایت دی، د عمار ابن یاسر چې ان الله وکل علی قبر ملکا، الله زما په قبر یو فرشته مقرر کړې ده. هغه له خدای پاک داسې سترګې ورکړې دي چې دا ټول انسانان پې ویني، داسې غوږ خدای ورکړی چې د دې ټولو خبرې پې اوري. هغه الله سره مقرر کړی دی چې څومره درود شریف په ما ویلې کېږي هغه فرشته یې یادوي او ما ته یې پیش کوي. او ما ته څه وایي؟ ما ته وایي فلانکي د فلانکي زوی نن پته دومره درود شریف ویل. نو د درود شریف د برکت نه ستا او ستا د پلار نوم د حضور پاک مخکې اخیستلی کېږي. زه خو کله کله په دې باندې خوشحاله شم، زه یم دا هغه ثوابونه او برکتونه په خپل ځای دي، خو د درود شریف د برکت نه ستا نوم او ستا د پلار نوم د رسول الله مبارک خوا کې اخیستی کېږي چې نن فلانکي او د فلانکي زوی په تا دومره درود شریف ویلي. دقسې واقعه په روضة الفائق کې د سفیان ثوري نه منقول ده. سفیان ثوري رحمت الله علیه لوی محدث دی، وی د بیت الله د مې طواف کو یو سړي به ډېر زیات درود وی. ما دې تپوس وکړه، هغه هم راته دقسې واقعه وکړې چې د ما پلار په سفر کې تو مړ شو، مخې تور شو او په خوب کې مې رسول الله مبارک ولید، په مخې ولا لاس راښکه خدای ټیک کا. ما دې تپوس وکړه چې ته څوک یې؟ وی د ستا پیغمبر. مې دا دې څه چل وکړه؟ وی ستا د پلار به په ما روزانه درود شریف وی، نن یې درود رانلل. فرشتې نه مې تپوس وکړه، وی هغه تا ته محتاج دی، مخې تور دی، ورته رالم فایده مې ورته ورسول. دا د درود شریف فضیلت دی رونو. او زما رونو حدیث پاک دی د حضرت ابو هریره، دا مو واورئ ښه، د ابو هریره دا علامه سخاوي یو کتاب دی بدیع، په هغې کې دی درته باقاعده ویمه چې الصلاة نور علی الصراط، الصلاة نور علی الصراط. صلات منستم وی، درود شریف تم وی، دا په پل صراط رڼا ده. بیا څه وی؟ ومن صلى علي يوم الجمعة 80 مرة، ومن صلى علي يوم الجمعة 80 مرة، چا چې د جمعې په ورځ 80 کرته درود وی. څونه؟ 80. غفرت له ذنوب 80 عاما، د 80 کالو ګناهونه به ورته وبخم. دا حدیث زمونږ د علما پې پیږي، په دې کې څه ضعف شته، خو دا متعدد احادیث دي او زمونږ علما وایي چې په فضایلو کې بیا کفایت ورکوي. نو 80 ځله په رسول الله مبارک درود شریف. او حضور پاک فرمایي من صلى علي عند قبري سمعته، چې د ما د قبر خوا کې څوک و درود وایي زه اورم. ومن صلى علي نائيا، او چې په ما درود وایي او دی لرې دی، ابلغته، ما ته د فرشتو په ذریعه رارسېږي. او حضور پاک فرمایي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض، په دې ځمکه کې فرشتې چکرې لګوي، یبلغوني عن امتی السلام، او چې زما امت په ما درود سلام وایي ما ته رارسېږي. د نن نه پس به که خیري او یو بل حدیث کې څه راځي چې په ما څوک یو ځل درود شریف وایي نو الله پاک 10 ګناهونه رجوي، 10 نیکۍ لیکي، 10 درجې بلندوي. ډېره لویه فایده ده زما. لا اوس په ټولو کې بهتر درود ابراهیمي دی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أو دا اللهم بارك دويم درود دي. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا دويم شو دوشو دا ډېر بهتر دی. رسول الله مبارک ډېر د صفتونه کړي، لیکن رسول دا نشي ویلي اوږد دی. ارض ټکي چې اللهم صل پکې راغی یا صلی الله پکې راغی، بس دا درود شریف دی.
اللهم صل لفظ یا وصل اللہ لن درود داد وصل اللہ علی النبی الامی وصل اللہ علی النبی الامی اللهم صل علی محمد دام درود شریف نو چې کم کې اللهم صل وي یا صلی الله پکې وي دا درود شریف دی بهتر خدا دې چې سړی دی اودس وي بهتر خدا دې چې سړی دی قبلې ته مخکې درود دی وي لیکن بې اودسه هم ویلی شي په لاره هم ویلی شي په روانه هم ویلی شي بعضې د درود دشمنان دي هغې خلکو ته وایي په ولاړه یې مه وایه ګورې خپې به دې خوږ شي د کونډو دړ نو کونډو دړ خو پر چا راځي چې چا په کونډو دړ دا وایي ما درود شریف په ولاړه ویلی او چاته وایي چې که په روانه کې دی وایي سترګې به دې کمزوري شي نو نظر خو هر چا کمزور ټول دروغ دي ښه د درود د څوک مه منې کوئ آداب یې دا دي چې په اودس کې ووایه آداب یې دا دي چې جومات کې کښېنه قبلې ته مخ کا لیکن ذکر شو درود شریف شو تلاوت د قرآن شریف شو دا ټول په روان هم ویلی شي په ولاړ هم ویلی شي په ناسته هم ویلی شي او هر ټیم یې وایه درود شریف او بالخصوص د شپې چې کله اوده کېږې نو ځان له یو مقرر کې یو شل پنځه یا سل درود شریف په رسول الله مبارک باندې وایه ښه وایه به انشاءالله کنه دا لازم کې او د مانځن د بانګ نه پس چې کله بانګ وویلی شي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دا م وایه چې څوک دا وایي رسول الله مبارک فرمایي زما شفاعت ولا واجب شو چې کله دعا کې مخکې حمد بیا درود شریف بیا دعا رستم درود شریف وایه که جومات ته داخلېږې وایي اللهم افتح لي ابواب رحمتك بیا درود ضرور وایه بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم یا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله یا صرف الصلاة والسلام على رسول الله او که د جومات نه وتې اللهم اني اسألك من فضلك او بیا وایه چې بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله درود او سلام وایه دې کې به انشاءالله ستاسو ډېره لویه فایده پیغمبر به خوشحاله شي الله به خوشحاله شي د دنیا فایدم او د آخرت فایدم ده ټول به وایه که خیر انشاءالله او زنانو ته مو وایه ښه درود شریف وایه د ورځې 200 پیرې خو یې کم از کم وایه قسم دې بعضې خلک دي ما ته وایي موږ په شواروز کې 10,000 کرته درود شریف وایو 10,000 کرته ماشاءالله نو خیر 10,000 که څومره ډېر ویلی شي ښه ده خو دا 200 پیرې خو ټول ملګري ځان له نوټ کې چې دا به وایه که خیر انشاءالله الله یې تاسو له توفیق درکړي